دا په مزار شریف ښار کې مخصوص په غوږو معیوبو لپاره د لاسي صنایعو د ښوونې او روزنې یو مرکز دی چې په دې مرکز کې 170 تنکي ځوانان په دایمي توګه هرخیزې تخنیکي او مسلکي زده کړې کوي. د دغه بنسټ مسؤل وایي چې د دې ډلې د اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو د پوره کولو په موخه یې دغه ښوونیز او مسلکي ورکشاپ جوړ کړی او د هغوی لپاره یې د کار زمینه برابره کړې ده. چند حرفه که ما اینجا برایشان ایجاد کردیم او حرفه ها هستند عبارت از تابلوسازی هستند که 3 بخش داره اینا و 2 بخش دیگه هم گلسازی هستند و 1 بخش موبایل سازی هستند و بخش های درسی از اینا هستند که درس های مکاتب هستند برای اینا تدریس میشه. همدارنګه د بلخ ولایت مقام د رهبرۍ په همکارۍ او جدي پاملرنې ټینګار وکړ او له اماراتي او خصوصي بنسټونو یې وغوښتل چې په اساسي ډول د دغې ډلې ملاتړ وکړي. ماهانه تقریبا در حدود 70,000 افغانی مصارف ما داریم که اون مصارفش مکمل خودم میپردازم و یک اندازه همکاری از طرف جناب ولی صاحب ولایت بلخ هم که ما میشن در این بخش و به همین لحاظ ما در این مورد با موسسات هم در تماس هستیم. موسسات هم که ما به این مربوط که ما همکار هستن اما همکاری های که ما که داشتن او همکاری وعده‌ای بودن. ما خواهش ما از این هستند که من بعد که ما به طور عملی همکاری داشته باشند. نوموړي دغه راز په غوږو معیوبو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اسانتیاو او کاري وسایلو د برابرولو په موخه د لا زیاتو همکارۍ غوښتنه وکړه څو دغه ډله پر ځان بسیا شي. ما بر فعلا که نیاز داریم علمی ماشینای خیاطی ما نیاز داریم یکی و دیگه چیز سامان اسباب لوازم چیز نجاری نیاز داریم. مثال ما پلسکار داریم فعلا مثال سامانهای پلسکاری باید به ما داشته باشیم و به می قسم چند حرفه دیگه که ما ضرورت داریم که اینجا فعلا یک تعداد مردمای ما ضرورت دارن به ما و یک عمدتاً که ما یک چیزی که دیگه ضرورت داریم جای هستن به ما. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې کابو 2000 په غوږو معیوب نارینه او ښځینه تنکي ځوانان ژوند کوي چې نږدې 300 په مستقیم او غیر مستقیم ډول د دې موسسې تر پوښښ لاندې دي.